أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د حضرت لوط علیه السلام دغه او دغه د قوم واقعا ذکر کړي. لوط علیه السلام دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د اتره زوی و. ابراهیم علیه السلام د پلور نوما و آزر او د لوط علیه السلام د پلور نوما و حاران. نو تقریباً 80 سال ابراهیم علیه السلام بعد النبوت دا خپل قوم کې وخت تیر که، یعنی په عراق کې. بیا د الله جل جلاله په حکم سره د عراق نه د هجرت وکړو شام طرف ته. په دغه وخت کې صرف ابراهیم علیه السلام د هغه بیبي ساره رضی الله تعالی عنها او دا یری لوط علیه السلام دا درې کسان دا په مخ ځکه مسلمان دي، نور ټول کفر او شرک. بیا په لیارې باندې لوط علیه السلام ته دا د وخت یو نوجوانو دته نبوت په لیارې ملاو شو. نو د اردن کومه علاقه دو په دغه زوی کې د الله په حکم سره دا یو نبیل شو لوط علیه السلام. د اردن سره یو شهر دا سدوم. دغه خلق انتهایی بدکارو، نر د انر سره بدعملي دا د دوی شیوا وه او په دوی کې دغه بیماري چې دا عام وه. لہذا لوط علیه السلام یې هغې ته ورولږه چې د الله جل جلاله توحید وې ته سنا وکړه، ایمان تذکره وې ته وکړه، د دغې بدعملیو نه یې منې کړه. نو لوط علیه السلام چې کله د هغه د الله خبرې ورته شروع کړې او دوی ته د دغې شي مذمت بیان کړ، څه کسان د دې نه منې شول، درنګې هغې ایمان هم وروړل. نو بیا دوی د لوط علیه السلام سره جګړې شروع کړې او دا خبرې اترې چې ته که ځون ته ډېر پاک یې او د تو سره د ملګري د زونې ته ډېر پاک یي او موږ پلیت یو ګنده یو، لہذا د موږ د کلي نه ته وځه. چونکې دا خو د دوی د کلي نه نه و، د بل ځای نه راغلی، ځکه دا دمکي به یې ورکوله چې د موږ د کلي نه بېرته وځه. بار بار منې کولو باوجود دا نه منې کېدل. بیا د الله جل جلاله د عذاب فیصله چې کله پر وغله، نو ابراهیم علیه السلام ته فرشتې راغللې د انسانونو په شکل کې. ابراهیم علیه السلام فورا ان جاء بعجل حنیذ ورید اخسای یې ورته راوړل، ورته پیش یې کړه. فرشتې د هغې نه خوروک نه کو. نو هغه وخت کې چې یو کس په تو ته راغو د میلمه په رنګ کې او تو ته به یې د ضرر او د نقصان اراده وه، نو هغه به د تو سره به خوروک نه کو. ابراهیم علیه السلام فاوجس منهم خیفه، زړه کې داسې خوف ونه محسوس کړه چې دا خو لکه چې څه په غلطه اراده داسې ارترغلي دي، دشمنون نه نقصان په اراده نه ارترغلي. نو چې کله په پوه شول فرشتې، هغې ورته وویل چې موږ د الله فرشتې یو، وی موږ د لحاظه فرشتې خوروک کوي نه، خوشخبری ته ترغلي چې د بچي زیره دیر کوو، الله بچای دیر کوي اسحاق علیه السلام، او د هغې ته به هم بیا الله بچای ورکوي یعقوب علیه السلام وغیره وغیره. خو ابراهیم علیه السلام خو اندازه واخیستله چې صرف د بچي زیرې په ارادې نه رغلي، ځکه چې زیره مو چې ورکوله خو یوه فرشته کفي وه. دا خو یو مکمل ګروپ یو جماعت یو پوښتنه ونه کوي چې نوره څه مسله ده.
دا فرشتي دي چې د لوط علیه السلام قوم ته ورونی هغې ته عذاب ورکوو. نو ابراهیم علیه السلام ډېر سولی ورته وکړې چې عذاب ما ورکوه، هدایت په خدای ورته وکړي، دا دي مفي به وغواړي. چونکې ابراهیم علیه السلام انتهایی نرم مزاج و. نو هغې ورته ویل چې د الله حکم په شوه، الله فیصله په شوې، لہذا موږ هغې ته راونیو عذاب ورکوو. اوس چې کله دوی فرشتې لوط علیه السلام ته راغلې، دا د ششتا نوجوانونو په شکل کې ورته راغلې، او د دوی قوم چې وه خو د دغې شي بیمور و، مریض و، او د لوط علیه السلام ښځه هم کافره وه. په هغه وخت کې بلکې د نبی علیه السلام د وخت پورې د مؤمن د کافر سره او د کافر د مؤمن سره نکاح جایز و. په خپله د نبی علیه السلام 3 بچی دا د کافرو په نکاح کې وي. د نبوت د 16 سال نه بعد بیا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا ولا تنکحوا المشرکین، او نکاح باندې مشرکینو ته بچی ما ورکوئ، د مشرک سره نکاح ما کوئ. د 16 سال د نبوت نه بعد دغه حکم راغو. نو د 2 بچی ام کلثوم ام رقیه رضی الله تعالی عنهما دا د ده تره ابو لهب د عتبه او د عتیبه د دغې په نکاح کې وي چې بیا هغې طلاق ورکړه. بهر حال نو چې کله لوط علیه السلام ته دغه فرشتې په داسې شکل کې راغلې، لوط علیه السلام انتهایی غمجن شو چې یا الله یو طرف ته میلمنه دي، هغې خو به عزت کوي، احترام کوي، خو بل طرف ته خو اوس کوي موږ قوم ته پته ولګېدله به مې پرې تنګوي، او د دې ښځې به هم بیا جاسوسي ورته کوله د نورو کسانو ته. هغې هلته کې اطلاع ورکړه کسانو ته چې داسې میلمنه وي درغلي دي. نو قوم فورا راغو او د ده نه یې مطالبات چې موږ ته کسان حوالې کړه. لوط علیه السلام مې چې خدای نه وډر شوی دا میلمنه دي، شهوت پوره کوئ، زنانه شته ده، جایزه طریقه سره نکاح سره وکړئ، شهوت پوره کوئ. نو دوی ویدي چې ته په دې پوهیې چې موږ کومې ارادې باندې راغلي، لهذا نورې خبرې موږ ته مه کوه. دا وخت کې هغه فرشتې لوط علیه السلام دی چې پرېږده، موږ د الله فرشتې یو، د هغې خلکو ته عذاب ترغلي یو. نو لوط علیه السلام چې عذاب به څه وخت ورکوئ؟ وی چې سبینه یې به ورکوو، دا د شپې وخت ده. لوط علیه السلام خپله دومره وینه یې پیز یم چې دوی سبینه یې نه ورته وویل، ده په زړه کې چې یا الله اوس یې ویلې نه ورکوي. نو فرشتې الیس الصبح بقریب، سبینه یې وخت ویلې نږدې نه ده، شپه دو بس تېره به شي. نو د هغې نه بعد لوط علیه السلام ته ووی چې بس اوس ته داسې وکړه چې ته د دغې کلي نه سره د کومې کسانو ایمان وروړه، خپل اهل کې د هم چې کوم ایمان وروړ د هغې سره وزوئ، په سټ هم مار کسوئ، او هر چې ښځه دی دو دا به هم پکې پرېږدئ، دا به زموږ سره نه بیایي، نوره یې موږ ته پرېږده. نو دغې فرشتې بیا خپل ځون ورته ظاهر کړه. اوله یې فتمسنا اعینهم، داسې لوڅې څنډ ویه، د هغې سره د دوی سترګې ړندې شوې. د هغې نه بعد یوه سخته چغه په وویله چې د هغې سره د دوی زړونه پټاو شول. او بیا د نه وجعلنا عالیها سافلها، د مځکه یې داسې چغه کړله، جبریل امین پوسه نه به یې داسې الټا کړه، مکمل یې مځکه په پړ مخې کړله. وامطرنا علیها حجاره، الله فرمایي کوړي مې ورباندې وغورول. دا تقریبا د شعر هم ستر شعر و، 10 میله فاصله کې دا آباد و. نو په دغه ټوله علاقه باندې الله جل جلاله هغه کوڼي اوس هم یا پروته دي، ته به ته داسې لکه مسلسل چې ژلی روورېږي او داسې یو انداز راسې سطح ونسي، د کوڼي داسې په روورېدل. او په هغه ځای کې کوم اوبه چې پیدا شوي نو هغې ته اوس هم بحر میت ویل شي، بحر مردار ورته ویل شي. داسې څو اوبه دي چې په هغې کې ژمدي سوره وخت نشي تېروی. شاید چې دې که ځینې کسانو لیدله هم وي، ډېر کسان د تبلیغ والا ملګري چې لوړ شي اردن ته یې تشکیل وشي نو د زوی په دغه ځای کې نږدې ده. نو به هر حال الله جل جلاله دغه عذاب د دغې بدعملۍ په وجه باندې دغې ته ویل کوم. ولوطا اذ قال لقومه، او لوط علیه السلام چې کله وویل لقومه خپل قوم ته، تاتون الفاحشة تاسې ارتک کوئ الفاحشة د بحیایۍ چارې ته، اغلام او لوطت ته، ما سبقکم بها من احد من العالمین،
داسې چارې تر تک کوئ چې سبقت نه ده کړه بیا په دې سره یعنې دې ته مخکې کېدل نه دي کړي من احدین د یو کس نه من العالمین د عالمینو نه انسانونو او جناتو کې تر اوسه رسېد عمل چا هم نه ده کړه تاسې کوئ انکم لتاتون الرجال بشک سره تاسې ارتاق کوئ الرجال رجالو ته نرینهو ته شهوتا شهوت په اعتبار سره د ختمولو د شهوت د پوره من دون النساء نساء ته نه زنانو ته بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسې داسې قوم یو مسرفون چې تجاوز کوونکي اړېدونکي د احد نه وما کان جواب قومه او نو جواب د قوم د لوط علیه السلام الا مگر دا خبره وه ان قالو چې دوی ورته وویل اخرجوهم من قریتکم اخرجوهم چې تاسې وبوسوئ د دوی لره لوط علیه السلام او د هغه څومره ملګري دا ټول وبوسوئ من قریتکم د خپل کلي نه انهم اناس یتطهرون بشک سره دوی داسې خلق دي یتطهرون چې دوی ځانونه پاک ګڼي دوی ته ځانونه ډېر پاک لګي موږ چې نجس یو لهذا دا لرې کوئ فانجیناه اهله الله فرمایي موږ دته نجات ورکو و اهله او د ده اهل ته مو ورکوي د څومره اتباع د کور خلک چې مسلمانو الا امراته مگر ښځه د ده نه هغې ته نجات نشه میلو کانت من الغابرین دغه ښځه یې وه من الغابرین د باقي پوتې کېدونکو نه په عذاب کې وامطرنا علیهم مطرا او موږ راوورو علیهم په دوی باندې مطرن بارون د اکونیو بارون پر وورو فانظر کیف کان عاقبة المجرمین او د نوره خبرې دا په نورې صورتونو کې فجعلنا عالیها سافلها الون د حصا دا مو پوسه کړله د مځکې مځکه هم په باندې روټا کړه دارنګه فتمسنا اعینهم سترګې مې ړندې کړې او دارنګې چغې ونیول د ټول د څلور قسمه عذابونه الله ورکړي په یو وخت کې فانظر کیف کان عاقبة المجرمین نو پس نظر وکړه چې څرنګه و انجام المجرمین د جرم کوونکیو د بله د شعیب علیه السلام واقعات د ملګري هم کم دي نو چلو دا په دغې ځای باندې اکتفا وکړو آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله